آفرین شه په داسې تعلق مشر عباس ستانکزي څنګه په افغانانو ښځو غیرت وکړ او څه یې ویلي دي. ډېرې مهمې خبرې درسره په همدې ویډیو کې شریکوم، نو تاسو ویډیو تر پایه وګورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس ستانکزي تېره ورځ کابل کې د ځینو سوداګرو د یوه نندارتون د پرانیستلو غونډې ته ویلي دي چې ښځې باید په سیاست، اقتصاد او ژوند په نورو چارو کې فعاله ونډه ولري. ښاغلي ستانکزي وویل که دا ملک موږ جوړ نه کړو، دا ملک به څوک نه جوړوي. دا ملک به خپل افغانان جوړوي. دا ملک به هزارهګان، دا پښتانه، دا تاجکان، دغه بلوڅان به راجګ کېږي او دا ملک به جوړوي. خویندې او ورونه به په ګډه دا هېواد جوړوي. دا یوازې نه ده چې نارینه به په کار کې وي. نیم قشر د افغانستان ښځې دي، موږ ښځې له پامه نشو غورځولی. دا د جامع مهم قشر باید د افغانستان په بیا ودانولو کې، د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په هره برخه کې، په اقتصاد کې په رغنده ونډه ولري. موږ د شریعت مطابق د نارینه او ښځو، وړو او سپین ږیرو ټولو حقونو ته ژمن یو. ملا عباس ستانکزي د دغو څرګندونو د مخه هم د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څرګندونې کړې وې، خو تر اوسه لا هم افغانستان کې شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. افغانستان کې واک ته د طالبانو د رسیدو وروسته 294 ورځې کېږي چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د سعیده زکي په نوم د 10م ټولګي یوې زده کوونکې امریکا غږ ته وویل د طالبانو له مشرتابه څخه د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې د پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم د دوی ښوونځي تړلي دي. سعیده زکي وویل زموږ حق دی راکول شي د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي دې پرانیستل شي تر څو موږ وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. د دې سربیره هغوی چې قدرت کې دي ورڅخه مو غوښتنه ده د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي او ښځو حق دې ورکړل شي تر څو هغوی خپلو کارونو ته ستنې شي. په تېرو 10 میاشتو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په غبرګون کې د طالبانو له حکومت څخه د نړیوالې ټولنې د پرله پسې غوښتنې سربیره په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالینو د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د دغه غوښتنو په لړ کې د تېرې ورځې راهیسې د زیات شمېر ټولنیزو رسنیو افغان کارکوونکو د فیسبوک او ټویټر له لارې د نجونو ښوونځي پرانیزئ تر عنوان لاندې په پښتو، دري او انګلیسي ژبو یو کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین په داسې مهال پیل شوی دی چې په کابل کې د طالبانو د علماو د شورا مشر فقیر الله فایق وایي چې ډېر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. ښاغلي فایق په یوې مرکې کې دا وکړه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د نجونو د مکاتبو د شروع کېدو مخالف نه دی. نوموړي وایي چې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو یوازینۍ علت دا دی چې باید د نجونو ځایونه جلا وي. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې په افغانستان کې د ډېرې اوږدې مودې راهیسې د نجونو ښوونځي له هلکانو جلا دي او تر ډېره د نجونو د ښوونځي ښوونکي او اداري کارکوونکي هم ښځې وي. د دې د مخه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې د مشرتابه په امر یې د یوې طرحې تر چمتو کولو د امرساني پورې د نجونو ښوونځي تړلي دي. ستاسو له ملتیا ډېره مننه کوم. دا هم د عباس ستانکزي خبرې وي او تر څنګ یې د نجونو د ښوونځیو په اړه مهم خبرونه چې تاسو سره ما په دې ویډیو کې شریک کړي. نو که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکي ویډیوګانې مو له لاسه ورنه کړئ. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.